السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ پرون ناون ویلي، نن به موږ پرناون وایو. دا د پارت آف سپیچ برخې دي اته. نو موږ پرون ناون ویلي، نن به موږ پرناون وایو. پرناون یعنی ضمیر. ټول وړاندې تعریف. Pronoun is a word which is used instead of noun. Pronoun is a word which is used. Pronoun یو کلمه ده کوم چې استعمالیږي instead of noun په ځای د noun یعنی اسم. To stop repetition of noun یعنی چې د اسم د تکرار مخنیوي وکړي. لنډه pronoun یو کلمه ده کومه چې د noun پر ځای کاریږي او چې د اسم د تکرار مخنیوي کوي. نو دلته مونږه مثال وایو. Ali is a boy. Ali یو هلک دی. Ali is working in shop. Ali په دکان کې کار کوي. Ali likes reading books. Ali likes reading books. Ali خوښوي لوستل د کتاب. نو دا ګوره د دم ساتې موږ څو ځلې ویلي چې علي 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 دې د نوم یعنی د اسم د ناون د تکرار مخنیوي کوي چې هغه هی دی. لکه I, you, he, she, it, we, you, they. د دې چې ویل کېږي سبجیکټ پروناون. سبجیکټ پروناون دا هغه ځای کاریږي چې د ناون د تکرار د مخنیوي لپاره کاریږي. نو دا یو چې موږ دوه ځل تکرار کوو دا موږ وروسته وایو. ټول وړاندې اوس دلته موږ هی کارو د دې پر ځای باندې. لکه Ali is a boy. Ali یو هلک دی. He is working in shop. He is working in shop. هغه په دکان کې کار کوي. دلته ګوره علي رانغی، دلته موږ he وکارول یعنی he is working shop هغه په دکان کې کار کوي. He likes reading books. He likes reading books. هغه خوښوي د کتاب لوستل. نو دلته موږ بیا هی ولګول یعنی دلته اوس معلومه شو چې دی دا دم ساتي علي علي یعنی د اسم د تکرار مخنیوي وکړلو هغه څه شي پروناون یعنی ضمیر. اوس بل مثال. Zara is a teacher. Zara یو استاده ده. Zara teaches English every day. Zara teaches English every day. Zara هر ورځ انګلیسي درس ورکوي. Zara is a good girl. Zara is a good girl. Zara اوخه ښځه یا جلی ده. اوس دلته دم سات دا نوم تکرار شوی دی. نو د دې د مخنیوي لپاره موږ چې کو شي لګو. Zara is a teacher. Zara یو استاده ده. She teaches English every day. هغه هر ورځ انګلیسي درس ورکوي. She is a good girl. هغه یو ښه جنۍ ده. نو دلته موږ شي ولګولو د نوم د تکرار مخنیوي وکړلو. نو شي موږ د هغې په ځای ولګولو. صحیح ده یعنی هغه. پاس موږ د هغې دپاره کار کوو هلک دپاره هغه او دلته د ښځې دپاره هی د هلک دپاره شي د ښځې یا جلۍ دپاره. اوس it. Kabul is capital of Afghanistan. Kabul is capital of Afghanistan. کابل د افغانستان پایتخت دی. Kabul is a big city. کابل یو غټ ښار دی. Kabul has a lot of fruits. کابل ډیر میوه‌جات لري. ګور دم سات موږ تکراری کابل کابل کو. د دې په دې چې موږ کار کو Kabul is capital of Afghanistan. کابل د افغانستان پایتخت دی. It is a big city. دا یو غټ ښار دی. دا ګوره د دې نوم د تکرار په دې موږ دا وکارولو. دا It has a lot of fruits. دا ډیر میوه‌جات لري. نو دلته موږ it کار کو یعنی it د بیجانه شي دپاره کارول کېږي چې کوم کسان یعنی شیانو دپاره ځایونو دپاره موږ چې کله موږ هغه تکراري هغې ذکر کوو نو موږ ورته it کارولی شو. بل مثال. Sami and I are good friends. سمی او زه ښه ملګري یو. نو ګور دم ساتې سمی او زه دا ویل د چا د لاسه کېږي لکه اوږدېږي خبره. نو دې په ځای موږ کارو وي یعنی موږ. Sami and I are good friends. We are students. موږ شاګردان یو. We are working together. موږ یو ځای کار کوو. نو دلته وی چې دی د نومونو د تکرار مخنیوی وکړلو. بل مثال. Ali and Sami are brothers. Ali او سمی ورونه دي. Ali and Sami are twins. Ali او سمی غبرګونکي دي. نو دلته موږ به دوباره دوه نومونه کار کوو. نو د دې لپاره چې تا سره نه وي یعنی مخامخ وي درته یا دوه یا دوه څخه زیات کسان د هغې دپاره موږ کارو دی. لکه Ali and Sami are brothers.
they are twins. دوی یا هغوی خبرګونکي دي. صحیح ده. نو دا موږ کار کو ورته یعنی دوی یا هغوی چې دوه یا دوه څخه زیات نفر وي. نو دم ساتي د نوم د تکرار مخنیوی وشو.